د میدان وردګو ولایت په لرې پرتو ولسوالیو لومړۍ حصه بهسودو او مرکزي بهسودو کې د عمارت پیژندنې سیالۍ ترسره شوه چې زیات شمیر زده کړیالانو پکې ګډون درلود. مسؤلین وایي د دې سیالیو موخه د اسلامي عمارت پیژندل او د ځوانانو د فکري یرغل پر وړاندې مبارزې ته چمتو کول دي. هدف له دې امتحانونو څخه د منګه د ځوانانو پوهاوی ده د خپل فرهنګ د خپل امارات د خپل دولت له پیژندلو څخه چې دوی وپوهیږي چې دغه امارت اسلامي مجاهدینو او دغه دوی په شان تنکیو ځوانانو څومره قرباني ورکړي دي د اقامې لپاره د اسلامي حکومت د اقامې لپاره او تر څو دغه سو تبلیغات د غربیانو له خوا څخه په لیدلي دي دوی ښه آگاهي پیدا کړي او د هغو په مقابل کې یو ښه مثبت جواب ولري. زده کړیالان وایي چې دغه سیالي ورته زیاته ګټوره وه. په وینا یې چې د اسلامي عمارت د تیرو 20 کلونو د لاسته راوړنو په تړاو په ډیر څه پوهېدلي. زیاتوي چې د یوې ټولنې اوسیدونکي باید د خپل نظام په اړه پوره پوهاوی ولري تر څو د پردیو د شومو دسیسو ښکار نشي. بسیار مفید است برای جامعه، برای نسل جوان، برای قشر جوان بسیار مفید است. هر کس در یک جامعه که زندگی میکنه باید از نظام خود، از نظام حاکم خود در مورد حکومت خود، در مورد اهدافش، در مورد کارکردگی هایش، در مورد اصلاحات و تمام گپ‌های حکومت خود با خبر باشه. تمام حقیقت هایی که اشغالگران امریکایی و غربی ها او را دیگر رقم بود میره در این کتاب میره تشریح کرد، واضح شد، مردم میره آگاه شد. مسئولین د یاد سیالۍ د شفافیت ډاډ ورکوي. په راتلونکي کې هم د دا ډول سیالیو د اخیستلو پلان لري.